بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو السلام علیکم. صابر جان یم. امید ساتم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله حاجي نیاز محمدي صاحب خو به پیژنئ او ډاکټر فردالله صاحب به هم پیژنئ او د ډېر وخت نه چې کوم دی نو دا خبرې روانې دي چې حاجي نیاز محمد صاحب د جمعیت علما اسلام پارټۍ سره اتحاد کړی دی یا چې کوم دی نو د هغې طرف ته دي مایله شوي دی او هغې ګوره پسې راځي. نو د حاجي نیاز محمد صاحب نه په خپله پوښتنه کوو چې آیا دوی هغې سره اتحاد کړی دی که نه دی کړی یا د هغې د پارټۍ یې جوین کړی ده که نه ده. اول خو ورته ستړي مه شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني خوشحاله اوسئ ستاسو د تپوس کولو د دې ډېره مننه. هغه بالکل انشاءالله تعالی پارټیانې مختلف چې کوم دی لکه هغې ځي راځي مطلب جو آی شوه پیپل پارټي شوه نون لیگ شو خو لکه مونږ هېڅ قسم هم لا داسې څه فیصله هم نه ده کړې او چې څه فیصله هم انشاءالله تعالی کوو د خپلې علاقې د خپل مشران کشران ټولو سره په مشوره باندې چې څه مشوره انشاءالله تعالی د هغې د اړخ نه دغه شوله په هغه مشوره باندې به انشاءالله تعالی یو پارټۍ سره به قدم ایږدو بیا به د هغې سره انشاءالله تعالی په لبیک ووایو. خو تر اوسه پورې هېڅ قسم داسې څه فیصله هم نه ده کړې. انشاءالله مشاورت نه بعد به ګورو انشاءالله الله دې هغه وکړي چې څه کې زموږ د دې کلي د وطن د دې علاقې او د دې خلکو پکې خیر یې الله پاک دې هغه وکړي. نور ملایان جمعیت مطلب بهترین ښه خلک دي مونږ د هغې مطلب قدر کوو مونږ د هغې ډېر زیات شکرګزار یو چې کم سے کم 3-4 ځله هغې راغلل او هغې مونږ سره مطلب په دې باندې خبرې اترې وکړي. خو انشاءالله مونږ چې څه فیصله هم کوو د خپل کلي او د ټول د مشاورت نه بعد به انشاءالله تعالی صحیح. ډاکټر صاحب که تاسو څه ویل غواړئ دې حوالې سره چې دا کومې افواګانې خورې شوې وې دې حوالې سره نو وروره زه به صابر جان بی لومړی خو ستا شکریه ادا کړم چې ستا په دغه باندې الله پاک دې ټولو ته زمونږ د خبرې که حقیقتي که هر څه په غرض شي که د نیاز محمد علي صاحب حوالې سره به خبر وکړم. د نن نه تقریبا یو میاشت مخکې نو ما سره سنیټر سید محمد حسین رابطه وکړه چې ستاسو علاقه کې د یو کس چې آزاد الیکشن کړی او کلي ورسره ډېر اتفاق اتحاد او ملګرو کړی نو یاره زمونږ خو دغه خواهش دی چې دا موږ جمعیت ته راوړو. ما چې زه به ورسره خبرې وکړم خو ما دومره خبر یم چې بلاول هم ټلیفون کړی و رحمدل د نون والد هغه هم چې امیر مقام ما ته ویلو چې 13 نومبر صاحب له ورشه خبره به پرې وکړو. نو بیا د هغې نه پس چې دی نو د دې ضلعې چې کوم امیر دی د 400 روډ باندې اوسېږي ډېر ښه نوم یې نوم یې رانه هېر شو هغه را سره بیا رابطه وکړه بیا خالد وقار را سره رابطه وکړه نو بیا راغو کېناستو نو همدغه خبره وه. بیا د هغې نه پس مفتي اسلام او د دې بډبیرې انعام الله مولوي صاحب دی دی راغل بیا لاړو چې دی نو نظامدي صاحب سره کېناستو خو دوی ویل چې یاره تاسو ماله دومره ټایم راکړئ چې زه کم از کم د خپل علاقې سره خپل کلي وطن د مشرانو سره چې چا ما سره دومره مدد کړی منډه تړې را سره وړه پښتو یې را سره کړې ده او ډېر په بارې اکثریت یې کامیاب کړی لکه په آزاده باندې څه کم 13,000 اوټ اخیستل ډېر مشکل کار دی وروره. لکه زه به دا وایم چې شاه فرمان کسو درلو بیټې نشان او ګورنر ورسره و صوبایي حکومت او مرکزي حکومت او زموږ صرف یو جګ نشان و خو چونکې الحمدلله د علاقې خلکو چې دی نو اعتماد وکړو او په جګ باندې چې دی نو موږ وروالو موږ څه کم 13,000 اوټ واخیستو. نو الحمدلله انشاءالله تعالی عزیز د علما کرامو یو ښکلې پارټي ده ناسته یې خوند کوي. نو انشاءالله امید لرو نیاز محمد علي صاحب نه چې انشاءالله زر تر زره به د خیر الدین جمعیت علما اسلام کې اعلان کوي خو هغه هم په شرط د دې چې خپلې علاقې خپلو ملګرو ټولو ورته وویلې چې او بالکل ټیک د هغې په مشورې نه بغیر نه ځي انشاءالله. ډېره مننه جي. قدرمنو د حق او سچ خبره به همیشه ستاسو ته د پی کې سټار افیشل د پیج نه ضرور در رسي چې هر چېرته اوسئ الله مو خوشحاله ساته تل بریالي اوسئ.